هلک ته د ښیښو د سوداګر خبره ور یاده شوه. سوداګر ویلي و چې هلک باید ښیښې پاکې کړي، ځکه چې په داسې کولو سره دی خپله هم د منفي خیالونو نه پاک کیږي. د هلک دا باور په پخېدو شو چې د کیمیا زده کړه د ورځني ژوند د پیښو نه هم کیدلی شي. پیرنګي وویل پارس عجیب کمالات لري. د دې یوه ترازه د اوسپنو د پنډ نه سره زر جوړولی شي. د دې خبرې په اورېدو د هلک غرض په کیمیا کې نور هم زیات شو. د فکر کو چې د لږ صبر نه وروسته به دی هم په دې بریالی شي چې د هر څیز نه سره زر جوړ کړي. هلک د ډیرو خلکو لکه هیوتیس، ایلیاس، فولکینلی او جابر په هکله لوستی و چې دوی د سرو زرو په جوړولو کې بریالي شوي وو. د دوی د ژوند په باب لوستل ډیر خوندور و، ځکه چې په دوی کې هر یو خپل برخلیک ته په رسیدو کې بریالی شوی و. دوی مزلونه کړي وو او د هوښیارانو خلکو سره یې لیدلي وو. معجزې یې ښکاره کړې وې او په پای کې د ژوند اکسیر او پارس په لاس ورغلي وو. خو هلک په دې بیخي نه پوهېده چې شاهکار به څنګه ترلاسه کړي، ځکه چې په دې اړه تش عجیب شکلونه، نقشې، شناختې، سمبولونه او نه پوهېدونکي عبارتونه ورته پاتې وو. یوه شپه ده له پیرنګي نه پوښتنه وکړه دوی هر څیز ولې دومره ګران کړي دي؟ خو وپوهېد چې پیرنګی ګډوډ شو، ځکه چې دوی په مطالعه کې مداخله کړې وه. دا ځکه چې تش هغه خلک پرې پوهیږي چې د پوهېدو مسؤلیت په غاړه اخیستلی شي. خپله فکر وکړه، که هر سړی لګیا شي او د اوسپنې نه سره زر جوړوي، نو د سرو زرو ارزښت به له منځه ولاړ شي. فقط هغه خلک شاهکار ترلاسه کولی شي چې صبر کولی شي او څیزونو ته په ژورتیا سره کتلی شي. ځکه خو زه دې سارا ته راغلی یم. زه د یو ریښتوني کیمیاګر په لټون سر یم چې ما سره د سمبولونو په لوستلو کې مرسته وکړي. هلک بیا وپوښتل دا کتابونه کله لیکل شوي دي؟ ځواب یې ورکړ سوونه کاله پخوا. په هغو ورځو کې خو د کتاب د چاپولو ماشینونه هم نه وو، ځکه هر کتاب نشوی لوستل کېدلی. بیا هم دوی دومره ګرانه ژبه ولې کارولې ده چې ټوله د نقشو او سمبولونو نه ډکه ده؟ پیرنګي دې پوښتنې ته نیغ په نیغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د تیرو څو ورځو راهیسې زه کاروان ته ځیر یم، خو ما هیڅ نوي څیز زده نه کړل. تش دومره پوهیږم چې د جګړو خبرې په زیاتېدو دي. یوه ورځ هلک ټول کتابونه پیرنګي ته بیرته ورکړل. پیرنګي وپوښتل څه دې زده کړل او که نه؟ پیرنګي خبرو ته لیواله و، ځکه چې د جګړې په باب د فکر کولو نه تېښته وغوښته. هلک ځواب ورکړ ما دومره زده کړل چې نړۍ هم روح لري او څوک چې په دې روح پوهیږي هغه په هر څه پوهېدلی شي. ما دا هم زده کړل چې ډېر کیمیاګران خپل برخلیک ته رسېدلي دي او د نړۍ روح پارس او د ژوند اکسیر یې ترلاسه کړي دي. خو تر ټولو مهم شی مې دا زده کړ چې دا هر څه دومره ساده او اسانه دي چې په یو وړوکي زمرد لیکلی شي. د هلک د خبرې په اورېدو پیرنګی ناامیده شو. د کلونو څېړنې، د جادو سمبولونو، نااشنا ټکیو او لابراتوار هیڅ څیز هم د هلک تر تاثیر لاندې نه و راوستی. بیا یې په زړه کې وویل د روح لا ډېر ماشوم دی، ځکه په دې څیزونو نه پوهیږي. پیرنګي کتابونه بیا په صندوق کې خوندي کړل او هلک ته یې وویل ورځه د کاروان په مطالعه کې بوخت شه. ما هم کاروان ته په ځیر ځیر وکتل، خو هیڅ مې ترې زده نه کړل. هلک بیا د سهارا چوپتیا او الوتونکې شګې ته ځیر شو. ځان ته یې کړل د هر چا د زده کړې خپل میتود دی. زما د زده کړې میتود د دې پیرنګي په شان نه دی او د ده میتود هم زما د هغې سره توپیر لري. خو زه د ده قدر کوم، ځکه چې موږ دواړه د خپل برخلیک په لټون پسې راوتي یو. اوس کاروان د شپې نه پرته د ورځې هم مزل کوو. هغه تربوزک وهلي بدوان اوس ډیر راښکاره کېدل. هغه څاروان چې د هلک سره یې ملګرتیا پخه شوې وه هلک ته وویل چې د قبیلو ترمنځ جګړه پیل شوې ده او دا به د دوی نیکمرغي وي که روغ جوړ رغیانۍ ته ورسېدل. څاروي ستړي شوي وو او سړیو به هم په خپلو کې ډېرې لږې خبرې کولې. چوپتیا د شپې تر ټولو بدرنګ مخ و، ځکه چې
اوس به د اوښ رمباړو هم په خلکو ویره راوسته او دوی به یې د کیدونکي یرغل تر خطر لاندې راوستل. حال دا چې پخوا د اوښ رمباړه یو عادي شی ګڼل کېده. څاروان د جګړې د خطر په اړه ډیر فکرمن نه ښکارېده. یوه شپه چې دوی اور نه و بل کړی او په تیاره کې ناسو، د کجورو وږی یې خوړ. په دغه شپه په اسمان کې سپوږمۍ هم نه وه. څاروان هلک ته وویل: زه ژوندی یم او کجورې خورم. اوس زه باید تش د کجورو په اړه فکر وکړم. کله چې زه مزل کوم نو فقط د مزل په باب فکر کوم، او که چیرته د جګړې ورځ راغله نو زه به هم د نورو په څیر وجنګیږم او په خوشحالۍ به مړ شم. دا ځکه چې زه په تیر او راتلونکي وخت کې ژوند نه تیروم. زه تش په روان وخت غرض لرم. که ته فقط روان حالت د خپل فکر مرکز وګرځوي نو ډیر خوښ او ښاد ژوند به تیر کړي. ته به وپوهیږي چې په صحرا کې هم ژوند شته. د صحرا اسمان له ستوریو نه ډک دی او قبیلې د یو بل سره په جګړه دي، ځکه چې دوی هم بنیادمان دي. ژوند بس دا دی چې موږ یې اوس کوو. که داسې فکر ولري نو ژوند به درته یوه میله یا لوی جشن ښکاره شي. 2 شپې وروسته چې هلک د هغه ستوري په تکل اسمان ته کتل چې دوی تر اوسه تعقیباوه، نو د اسمان څنډه داسې ورښکاره شوه لکه ځمکې ته چې لږه راټیټه شوې وي. هلک داسې وانګېرله لکه ستوري چې صحرا ته راکوز شوي وي. څاروان وویل: دا رغیانه ده، نو موږ ورځو ولې نه؟ ځکه چې اوس د خوب وخت دی. بل سبا چې هلک د خوبه راپاڅېد نو لمر راختلی و. بېګا شپه چې هلک چیرته ستوري لیدلي وو، هلته اوس د کجورو بې شمېره ونې ولاړې وې چې ټوله صحرا یې پټه کړې وه. پیرنګی هم راویښ شوی و او چغه یې کړه: موږ بریالي شو. هلک چوپ و. هلک له صحرا سره بلد شوی او د کجورو د ونو په ننداره یې قناعت کاوه. دته د احرام مصر پورې ډیر مزل پروت و او دا سهار یوه ورځ په یو یاد بدلیدونکی و. خو دا حاضر وخت او روانه دقیقه وه، هغه جشن چې څاروان یې ذکر کړی و. هلک غوښتل چې دا دقیقه هم داسې تیره کړي لکه څنګه یې چې په تیر وخت کې زده کړه کړې وه او یا یې د راتلونکي وخت خوبونه لیدلي وو. دا سمه ده چې د کجورو دا بڼ په یوه ورځ تش یو یاد پاتې شي، خو اوس دا د سیوري د اوبو د جګړې نه د بچ کېدو ځای و. پرون د اوښ رمباړې د خطر نښه وه، خو اوس د کجورو دا لوی بڼ د معجزې زیری و. هلک په زړه کې وویل: نړۍ ډېرې ژبې لري. کیمیاګر ولیدل چې په سوونو خلک او څاروي بڼ ته راورسېدل. بیا یې له ځانه سره وویل: ژوند هم د کاروان غوندې په منډه دی. د بڼ خلکو نویو راتلونکیو ته چغې وهلې. شګو او دوړو د صحرا لمر پټ کړی و. ماشومانو مسافرو ته کتل او په زوټه زوټه یې خندل. کیمیاګر ولیدل چې د قبیلې مشرانو د کاروان مشر ته ښه راغلاست ووایه او اوږده مرکه یې ورسره پیل کړه، خو د کیمیاګر لپاره دا هیڅ خبره نه وه. ده په خپل ژوند کې ډیر کاروانونه لیدلي وو چې رغیانۍ ته راغلي وو او بیرته کوچېدلي وو، خو صحرا هغه صحرا وه. د پاچایان او ملنګان لیدلي وو چې د صحرا په شګو کې به ګرځېدل. د شګو غونډۍ سیلۍ د یو ځای نه بل ځای ته وړلې، خو شګه هغه پخوانۍ شګه وه چې ده په ماشوموالي کې لیدلې وه. دته به دا منظره ډیره په زړه پورې وه چې د سرې شګې او شنه اسمان د څو اونیو مزل نه پس به مسافرانو شنې ونې ولیدې او وبه غوړېدل. کیمیاګر له ځانه سره وویل: کیدای شي خدای صحرا هم د دې لپاره پیدا کړې وي چې خلک د کجورو د ونو ستاینه وکړي. کیمیاګر د رښتونیو شیانو په اړه د فکر کولو پریکړه وکړه. دته پالونو ویلي وو چې په کاروان کې یو سړی غواړي چې د ده نه د څو رازونو زده کړه وکړي. کیمیاګر هغه سړی نه ولیدلی، خو که مخې ته ورغلی وای نو د ده له ازمیښتونو وتلو سترګو به پیژندلی و. ده هیله درلوده چې دا نوی راتلونکی سړی به هم د ده پخواني شاګرد په شان تکړه وي. بیا یې په زړه کې ورتېر شول: نه پوهېږم چې د دې شیانو په ژبه خبرې کول ولې مهم دي.
دا هم سمه نه ده چې دا رښتیا رازونه دي. خدای خو خپل رازونه هر چاته ډیر په اسانه ورپېژني. کیمیاګر د دې حقیقت موندلو لپاره فقط یوه توجیه لرله. ده به ویل چې شیان باید په دې ډول نورو ته انتقال شي ځکه چې دا د سوچه ژوند نه جوړ شوي شیان دي او سوچه ژوند په توریو او انځورونو کې نه رانیول کیږي. خلکو ته هسې ټکي او انځورونه خوند ورکوي ځکه خو له دوی نه د نړۍ ژبه هیره شي. د هلک په خپلو سترګو باور نه راته. ده د جغرافیې په یو کتاب کې لوستی و چې بڼ د کجورو ونو ته وایي چې دیوال ترېنه چاپېره وي، خو دا بڼ خو د اسپانیې د ډیرو ښارونو نه هم لوی و. په بڼ کې 300 کوهي کیندل شوي وو او 50,000 د کجورو ونې یې درلودې. د بڼ په منځ کې بې شمېره رنګارنګ کیږدۍ پلنې شوي وې. پیرنګی چې د کیمیاګر لیدو ته ډیر لیوال وویل دا خو د الف لیلا د کیسو په شان ښکاري. د دوی نه کوچنیان را چاپېرو چې راتلونکیو بنیادمانو او څارویو ته ځیرو. د بڼ سړیو غوښتل چې د دوی نه د جګړې په باب وپوښتي او د بڼ ښځو سوداګرانو نه د رخت او قیمتي کاڼو په اخیستلو کې یو بل سره سیالي کوله. د صحرا چوپتیا اوس هسې یو خوب ښکارېده. د کاروان خلکو په نه ستړي کېدونکي ډول خبرې کولې، خندل یې او چغې وهلې. داسې برېښېده لکه دوی چې د یوې روحاني نړۍ نه یو ځل بیا د خلکو منځ ته راغلي وي. ټول خوشحاله او قرار ښکارېدل. په صحرا کې به دوی ډېر احتیاط کاوه، خو په راغیانه کې ټول بې پروا وو. څاروان هلک ته ویلي وو چې په بڼ کې د جګړې خطر نه وي ځکه چې دلته زیاتره ماشومان او ښځې اوسیږي. دا ځای بې پلوه ګڼل کیږي او څوک هم په بڼ یرغل نه کوي. په صحرا کې ځای په ځای رغیانې وي. قبیلوي جګړې به په صحرا کې کېدې او رغیانه به د امن ځای ګڼل کېده. د لږې ډېرې خوارۍ نه پس د کاروان مشر ټول خلک راغونډ کړل او نوې لارښوونې ورته وکړې. دوی د قبیلو ترمنځ د نښتې تر هوارېدو پورې په بڼ کې اوسېدو ته اړ وو. خو دوی مسافر وو، نو د بڼ خلکو ویل چې د خپلو اوسېدو په ځایونو کې به دوی ته ځای ورکوي او ټولې ښې کېږدۍ به دوی ته ورکوي. دا د میلمستیا یو قانون و. د کاروان مشر خپلو ټولو خلکو ان د کاروان ساتونکو ته هم وویل چې خپله وسله هغو کسانو ته وسپاري چې د بڼ مشرانو د دې لپاره ټاکلي وو. بیا یې د خپلې خبرې سپیناوی وکړ. دا د جګړې قانون دی ځکه چې په بڼ کې جګړه مارو عسکرو ته پناه نه ورکول کیږي. پیرنګي هم له خپل صندوق نه یوه تومانچه راویسته او هغه کسانو ته یې ورکړه چې وسله یې غونډوله. هلک خورا حیران شو او ویې پوښتل دا تومانچه ولې؟ پیرنګي ځواب ورکړ دا په خلکو باندې له ما سره په باور کولو کې مرسته کوي. هلک ته خپله خزانه وریاده شوه. څومره چې دی خپل تعبیر ته ورلنډېده کړاوونه زیاتېدل. داسې ښکارېده چې د پاچا په اصطلاح هغه د مبتدیانو طالع اوس د ده سره ملګرتیا نه کوله. د خپل خوب د تعبیر په لار کې د ده میړانه او صبر ګام په ګام آزمایل کېده. ځکه خو ده اوس ناکراري او بېصبري پرېښې وه. دی پوهېده چې که بیړه وکړي نو د هغو پالونو او سمبولونو په لوستلو کې به پاتې راشي کوم چې خدای د ده په لار کې ایښي وو. هلک په زړه کې وویل خدای دا زما په لار کې ایښي دي. بیا په خپله خبره حیران شو ځکه چې تر اوسه د پالونو د نړۍ د نورو شیانو لکه خوب، مینه یا د کار لټون غوندې څیزونه ګڼلي وو. ده کله هم دا فکر نه و کړی چې پالونه هم د خدای ژبه کیدای شي چې بني آدم ته د کوم کار د کولو په باب اشارت کوي. بیا یې ځان ته وویل بې صبره کېږه مه. لکه چې څاروان ویل د خوړو په وخت خوراک کوه او د تګ په وخت مزل کوه. په لومړۍ ورځ د پیرنګي په ګډون ټول خلک د ډېرې ستړیا له لاسه غرق وده شول. هلک ته د خپل ملګري نه لرې د 5 نورو هلکانو سره چې د ده همزولي وو په یوه کېږدۍ کې ځای ورکړل شوی و. دا هلکان د صحرا اوسېدونکي وو او د لویو ښارونو په باب یې د ده کیسې ډېرې خوښېدې. هلک دوی ته د خپل شپونکیتوب کیسې وکړې
بیا یې د ښیښو د دوکان کیسو ته خوله جوړوله چې پیرنګی کېږدۍ ته راننوت. پیرنګي هلک له ځانه سره بهر بوت او ویې ویل زه له سهاره راهیسې په تا پسې ګرځم، غواړم چې د کیمیاګر په موندلو کې له ما سره مرسته وکړي. لومړی خو دوی په خپله د کیمیاګر د لټون هڅه وکړه. دوی فکر کاوه چې کیمیاګر به د بڼ د نورو خلکو په څیر ژوند نه کوي، کیدای شي چې د هغه په کېږدۍ کې شپه ورځ تنور بل وي. دوی ډیر وګرځېدل خو وپوهېدل چې بڼ د دوی د تصور نه هم لوی دی او په سوونو کېږدۍ لري. پیرنګي د یو کوهي خواته کېناست او ویې ویل هسې مو ټوله ورځ خرابه کړه. هلک ځواب ورکړ فکر کوم ښه به دا وي چې د چا نه پوښتنه وکړو. پیرنګي نه غوښتل چې د نورو خلکو ته ووایي چې دلته ولې دوی راغلي دي، خو هیڅ پریکړه یې نشوای کولی. آخر یې دا ومنله چې د ده په ځای دې هلک تپوس وکړي، ځکه چې هلک عربي هم ښه ویلی شوی. یوه ښځه کوهي ته د مشک ډکولو لپاره راغله او هلک ورنږدې شو. سلام آغلې، زه د بڼ هغه ځای ته تلل غواړم چیرته چې کیمیاګر اوسیږي. ښځې ځواب ورکړ چې هغې د دې نه د مخه چیرته د کیمیاګر نوم هم نه دی اورېدلی او بیا زر ولاړله. خو د تګ نه وړاندې هلک ته وویل چې د هغو ښځو سره خبرې مه کوه چې تور کالي یې په غاړه وي، ځکه چې دا واده کړې ښځې دي او ده ته پکار دي چې د دودونو درناوی وکړي. پیرنګی ناامیده شو. ده داسې انګېرله چې دومره لوی سفر یې هسې چټي وکړ. هلک هم خفه و ځکه چې د ده ملګري هم خپل برخلیک لټاوه. هغه بوډا پاچا ویلي و چې ټول طبیعت د هغه چا مرسته کوي چې د خپل برخلیک لټون کوي او پاچا څه دروغ خو نه ویلي. بیا یې پیرنګي ته وویل ما هم پخوا د کیمیاګر په باب نه دی اورېدلی، کیدای شي چې دلته د سره کیمیاګر اوسیږي نه. د پیرنګي سترګې وځلېدې. ویې ویل دغه خبره ده، کیدای شي دا خلک په دې نه پوهیږي چې کیمیاګر څه ته وایي. پوښتنه وکړه چې دلته د ناروغانو درملنه څوک کوي. څو ښځې کوهي ته راغلې. پیرنګي په هلک ټینګار کاوه چې تپوس وکړي، خو هلک له دوی سره خبرې ونه کړې ځکه چې ښځو تورې جامې اغوستې وې. بیا یو سړی راښکاره شو. هلک وپوښتل دلته داسې څوک شته چې د ناروغانو درملنه کوي؟ سړي له ناپېژندلیو کسانو نه ترهېدلی ښکارېده، خو ځواب یې ورکړ الله زموږ د ناروغیو درملنه کوي. ته غواړې چې کوم جادوګر ووینې؟ بیا یې د قرآن پاک څو آیتونه تلاوت کړل او ولاړ. لږ ساعت پس یو بوډا سړی راغی چې یوه وړه بوقه یې هم په لاس کې وه. هلک خپله پوښتنه تکرار کړه او بوډا وویل ستا د داسې کس سره څه کار دی؟ ورته هلک وویل ځکه چې زما ملګري څو میاشتې مزل فقط د هغه د لیدو لپاره کړی دی. بوډا وویل که داسې په بڼ کې اوسیږي هم نو ډېر زورور سړی به وي. لږ چوپ او بیا یې پسې خبره وغځوله. د قبیلې مشران هم د هغه د اجازې نه پرت هغه نشي لیدلی. د جګړې د خلاصېدو پورې صبر وکړه او بیا د خپل کاروان سره په مخه ځه. د بڼ په ژوند کې ګوتې مه وهه. بوډا ولاړ، خو پیرنګی جدي شو او ویې ویل چې دوی په سمه لار روان دي. آخر یوه پیغله نجلۍ راغله چې تور کالي یې نه وو په غاړه. نجلۍ یوه کټه وه په مټ وه، پړونه یې په سر وو، خو مخ یې نه و پټ. هلک ورنږدې شو چې د کیمیاګر پوښتنه ترې وکړي، خو چې د نجلۍ مخ ته یې وکتل نو داسې احساس لاندې کړ لکه وخت چې ودرېدلی وي او د نړۍ روح د ده په روح کې ننوتی وي. هلک چې د نجلۍ تورې سترګې او سرې شونډې ولیدې چې یوه نه اورېدونکې مسکا پکې نغښتې وه، نو وپوهېده چې دا د نړۍ تر ټولو مهمه ژبه ده، ځکه چې هر څوک په زړه کې پرې پوهېږي. خلک دې ته مینه وایي، مینه چې د بني ادم نه هم لرغونې ده او د صحرا نه هم پخوانۍ ده. کله چې سترګې څلور شي لکه دا هلک او د نجلۍ سترګې چې د کوهي په غاړه ولاړو، نو دا یو لوی طاقت زیږوي. نجلۍ مسکی شوه او هلک وپوهېده چې دا هم یو پال دی، هغه پال چې د یې په ناخبرۍ کې ټول عمر انتظار کړی و. دا هغه پال و چې په خپلو میږو کتابونو
د ښیښو په دوکان او د صحرا په چوپتیا کې یې لټولی و. دا د نړۍ سوچه ژبه وه او هیڅ توضیح نه غوښته، لکه څنګه چې په طبیعت د نه ختمېدونکي وخت سره روان دی. خو هیڅ توجیه نه غواړي. هلک ته احساس وشو چې دی د خپل ژوند له یوازینۍ ښځې سره ولاړ دی او د دې حقیقت د ویلو لپاره خبرو کولو ته هیڅ ضرورت نشته. دی پوهېده چې نجلۍ هم دا حقیقت درکړی دی. هلک ته خپل پلار او نیکه ویلي و چې خامخا له یو چا سره مینه وکړي، خو د لوز کولو نه وړاندې هغه کس ښه وپېژني له چا سره چې مینه کوي. خو ده په زړه کې وویل چې داسې فکر کوونکي خلک ارومرو د نړۍ په ژبه نه پوهیږي. که څوک دا ژبه ویلی شي نو د هغه لپاره د داسې کس پیژندل ډیر آسان وي چې د ده انتظار کوي، که هغه د صحرا په منځ کې وي او یا په یو ښار کې وي. کله چې داسې دوه کسان یو بل ته مخامخ شي او سترګې په سترګو کې واچوي نو د تیر وخت او راتلونکي وخت ارزښت بیخي ختم شي. په داسې وخت کې سړی وپوهیږي او باور یې راشي چې د لمر لاندې هر څیز په یو لاس جوړ شوي دي. دا هغه لاس دی چې مینه یې زیږولی ده او په نړۍ کې د هر چا لپاره جوړه پیدا کړې ده. د داسې مینې نه پرته د خلکو خوبونه هیڅ معنا نه لري. هلک په زړه کې وویل مکتوب. پیرنګي د هلک اوږه وښوروله او ویې ویل شابه تپوس کوه. هلک نور هم نجلۍ ته ورلنډ شو او چې نجلۍ مسکی شوه نو ده هم مسکا وکړه. ستا نوم څه دی؟ نجلۍ سترګې ښکته کړې او ځواب یې ورکړ فاطمه. زموږ په هیواد کې هم دا نوم شته. دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور نوم دی او زموږ فاتحانو له ځانه سره دا نوم هر ځای ته وړی دی. نجلۍ په غرور د فاتحانو ذکر وکړ. پیرنګی بیا ناکراره شو او هلک د نجلۍ نه د داسې سړي په باب پوښتنه وکړه چې د ناروغانو درملنه کوي. نجلۍ وویل دا خو هغه سړی دی چې د نړۍ په ټولو رازونو پوهیږي. هغه د صحرا له پیریانو سره هم خبرې کولی شي. د هغې په اند پیریان ښه او بد اروا وو. بیا یې د قطب په لور ګوته ونیوه او ویې ویل چې هغه عجیب سړی هلته اوسیږي. نجلۍ خپله کټوه له اوبو ډکه کړه او روانه شوه. پیرنګی هم د کیمیاګر په لټون پسې روان شو، خو هلک تر ډیره وخته پورې هلته د کوهي په اړه ناست و او فکر یې کاوه چې یوه ورځ سیلی له ځانه سره د دې نجلۍ خوږ بوی طریفه ته راوړی و. ده داسې احساس کړه چې له دې نجلۍ سره خو ده له پخوا راهیسې مینه کوله، ان د هغې ورځې راهیسې چې دی خبر هم نه و چې دا نجلۍ زیږېدلې ده او که نه. هلک باوري شو چې د دې مینې په برکت به د نړۍ هره خزانه ومومي. سبا هلک بیا د کوهي غاړې ته د نجلۍ د لیدو په تمه راغی، خو هلته یې پیرنګی ولید. پیرنګي صحرا ته کتل او هلک ته یې کیسه تېره کړه. ما پرون ټوله غرمه او ماښام په انتظار کې تیر کړل. هغه د ماښام د لومړي ستوري د راختو سره راښکاره شو. ما خپل غرض بیان کړ، خو هغه وپوښتل چې زه د اوسپنې نه سره زر جوړولی شم که نه. ما ورته وویل چې د دې چل د زده کولو لپاره خو زه دلته راغلی یم. هغه راته وویل چې لاړ شه او زیار وباسه چې د اوسپنې نه سره زر جوړ کړي. هغه ما ته فقط دومره وویل چې ځه او هڅه وکړه. هلک چوپ و او فکر یې کاوه چې دې خوارکي پیرنګي دومره لوی مزل د دې لپاره کړی و چې تش دا واوري چې هغه عمل تکرار کړه کوم چې د ډیر وارې مخکې هم کړی دی. بیا یې د پیرنګي نه پوښتنه وکړه نو ته هڅه وکړه؟ پیرنګي وویل هو، زه اوس لګیا یم او کار پیلوم. پیرنګی چې څنګه لاړ نو فاطمه راغله. خپل منګی یې له اوبو نه ډک کړ. هلک ورته وویل زه فقط د دې لپاره دلته راغلی یم چې تا ته ووایم چې له ما سره واده وکړه. زه له تا سره مینه کوم. د نجلۍ له لاسه منګی وغورځېد او اوبه توی شوې. زه به هره ورځ دلته ستا د ځواب انتظار کوم. زه دلته د خپلې خزانې په لټون پسې راغلی یم چې په احرام مصر کې پرته ده. ما ته دا جګړه ډېر لوی لعنت ښکارېده، خو اوس راته لوی نعمت ښکاري ځکه چې زه یې تا ته در نږدې کړم. نجلۍ وویل
جګړه خو به یوه ورځ سر ته ورسیږي. هلک د کجورو ونو ته کتل او په زړه کې وویل چې زه هسې هم شپون وم او بیا هم شپون کېدلی شم. فاطمه زما لپاره له خزانې زیات ارزښت لري. نجلۍ خبره اوږده کړه. د قبیلې سړي هر وخت د خزانې لټون کوي او د سارا ښځې په خپلو سړیو ویاړي. بیا یې لوښی ډک کړ او لاړه. هلک به هره ورځ کوهي ته تلو او له فاطمې سره به یې خبرې کولې. د فاطمې ته د خپل ژوند ټولې کیسې تېرې کړې. هغې ته یې د خپل شپونکیتوب ژوند، د پاچا او د ښیښو د دوکان کیسې وکړې. دوی د یو بل ملګري شول. اوس به هلک ته د دې 15 دقیقو نه پرته ټوله ورځ د کال غوندې لویه ښکارېده. په بڼ کې له یوې میاشتې تېرولو وروسته د کاروان مشر د خپلو خلکو غونډه راوبلله او ویې ویل موږ نه پوهیږو چې جګړه به تر څو پورې دوام لري، خو تر څو پورې چې جګړه ختمه شوې نه وي موږ مزل نشو کولی. داسې ښکاري چې جګړه ډېره اوږده ده او څو کاله به دوام ولري، ځکه چې دواړو خواو ته تکړه او زورور ځواکونه دي او دواړه غواړي چې جنگ وګټي. دا د ښو او بدو ترمنځ جګړه نه ده، دا د دوو ځواکونو ترمنځ جګړه ده چې د قدرت لپاره جنګیږي او داسې جګړې ډېرې اوږدې وي ځکه چې خدای د دواړو خواو مرسته کوي. د مشر له وینا وروسته خلک خپلو کېږدیو ته ولاړل، خو هلک د کوهي لور ته ولاړ چې فاطمه وویني. د فاطمې ته د غونډې حال ووایي. فاطمې ځواب ورکړ موږ چې یو بل ولیدل نو په سبا تا ماته د نړیوالې ژبې او د نړۍ د روح په باب څه ویلي وو. اوس ماته داسې ښکاري لکه زه چې ستا د وجود یوه برخه یم. هلک د هغې غږ ته غوږ او په زړه کې یې وویل چې دا خو د کجورو په ونو له لګېدونکي باده هم خوږې دي. نجلۍ خبره پسې وغځوله ما په دې بڼ کې له ډېره وخته راهیسې ستا انتظار کوو. ما خپل تیر وخت او خپل دود هیر کړی دی. ما دا هم هیر کړي دي چې د صحرا سړي له خپلو ښځو څخه د څه ډول چلند تمه لري. زه چې کوچنی وم نو خوب به مې لیده چې صحرا به ما ته یو ښکلې ډالۍ راوړي او اوس زما ډالۍ را رسېدلې ده. زما لپاره دا ډالۍ ته یې. هلک غوښتل چې د هغې لاسونه په خپل لاس کې ونیسي، خو فاطمې په خپلو لاسونو د اوبو لوښي نیولي وو. تا ماته د خپلو خوبونو د زوړ پاچا او خزانې کیسې کړي دي او تا ماته د پالونو خبرې هم کړي دي. اوس زه د هیڅ څیز نه ویره نه کوم ځکه چې ته زما خواته پالونو راوستی یې. زه ستا د خوب برخه یم او ستا په اصطلاح ستا د برخلیک برخه یم. زه غواړم چې ته د خپل مرام لپاره د خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړې. که ته د جنگ ختمېدو پورې انتظار کول غواړې نو انتظار وکړه، خو که د جنگ ختمېدو نه وړاندې تلل غواړې نو ځه د خپل خوب په تعبیر پسې روان شه. د شګو غونډۍ له سیلۍ سره د یو ځای نه بل ځای ته ځي، خو صحرا کله هم بدلون نه مومي. زموږ مینه هم د صحرا په شان نه بدلیدونکې ده. که زه رښتیا ستا د خوب برخه یم نو ته به ارومرو یوه ورځ ماته بیرته راستون شي او دا مکتوب دی. نجلۍ وویل زموږ سړي هم ځي او کله کله بیرته راګرځي هم نه. موږ په دې پوهیږو او ورسره روږدي شوي یو. له صحرا نه بیرته نه راستنېدونکي کسان د وریځو په کندو کپرو کې ورکو شویو څارویو او له ځمکې نه راخوټېدونکو اوبو برخه جوړه شي. دوی د هر څیز برخه وګرځي او د نړۍ په روح کې بدل شي. ځینې کسان چې بیرته راشي نو نورې ښځې هم خوشحاله شي چې یوه ورځ به داسې د دوی میړونه هم راستانه شي. ما به چې داسې ښځو ته کتل نو له خوشحالۍ سره به مې یو ډول حسادت احساساوه. خو اوس به زه هم یوه داسې ښځه یم چې د چا راتلو انتظار کوي. زه په دې ویاړم چې په صحرا کې زیږېدلی یم. زه غواړم چې زما میړه هم د هغې سیلۍ غوندې آزاد ګرځي چې په صحرا کې د شګو غونډۍ جوړوي، او که مجبوره شوم نو زه به هم دا حقیقت ومنم چې هغه د وریځو د څارویو او د صحرا د اوبو برخه شوی دی. هلک د پیرنګي خواته ورغی چې د فاطمې کیسه ورته تیره کړي. دی حیران شو چې ویې لیدل چې پیرنګي د خپلې کیږدۍ مخې ته یوه بخارۍ جوړه کړې ده.
دا عجیبه بخارۍ وه او لاندې ورته اور بل و او پورته یوه رڼه کولپۍ پورې تړل شوې وه. پیرنګي د صحرا په لور وکتل او هلک ولیدل چې د ده سترګې اوس د هغه وخت په پرتله چې کتابونه یې لوستل زیات یې روښانه شوي دي. پیرنګي وویل دا زما د کار لومړۍ مرحله ده. زه باید ګوګړ رابیل کړم او په دې کې د بریالي کېدو لپاره زه باید د ناکامۍ نه ونه ویریږم. دا د ناکامه کېدو ویره وه چې زه یې د شاهکار په باب له هڅې کولو لرې ساتلی وم. ما اوس هغه کار پیل کړ چې 10 کاله پخوا مې هم کولی شو، خو بیا هم خوښ یم چې 20 کاله انتظار مې ونه کړ.